د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن افغانستان ته په خپل 15 ورځني سفر کې له یو شمېر چارواکو سره لیدلي. هغه نن په یو خبري کنفرانس کې د خپل سفر جزئیات شریک کړل. نوموړي له خپلې سیاسي سلاکارې میرمن ایرجیا کیکونن سره یوځای په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفتر مشري ویرونیکیا بوسکویچ پوهار او ورسره همکارانو او نورو افغانانو مننه وکړه چې لیدنو لپاره یې وخت واخیست. نیکولسن په دغه لیدنو کې د شوو خبرو په اړه وویل. So today I conclude my 5-day visit to Kabul together with my political advisor Erja Kaikkonen, kindly hosted and accompanied by نن زه کابل ته خپل 15 ورځنی سفر پای ته رسوم. له خپلې سیاسي سلاکارې میرمن ایرجا کایکونن سره یوځای په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفتر مشري ویرونیکا بوسکویچ پوهار او ورسره همکارانو نور افغانانو څخه مننه کوم چې زموږ سره د لیدلو لپاره وخت واخیست او د اوسني او راتلونکي وضعیت په اړه خپلې تجربې او نظریات شریک کړل. زموږ د سفر په جریان کې موږ له لاندې کسانو سره ولیدل. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي اغلي وطنبایوه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرسته هاغلي ګګنون، د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوال بانک او د ډیپلوماټیکو ټولنو استازو، په سیاسي چارو کې د لومړي وزیر مرستیال، د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال او د کرنې مالدارۍ او اوبو وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني، د افغان ښځو په ګډون د مدني ټولنې او سوداګرۍ استازي، افغان خبريالان، د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو استازي چې په افغانستان کې فعالیت کوي، په بیل بیا د اروپایي اتحادیې د بشري مرستو په سکتور کې زموږ همکاران او افغانستان ته د اروپایي اتحادیې پلاوي. and the business community, including Afghan entrepreneurs, Afghan journalists, and representatives of international non-governmental organizations, INGOs, working in Afghanistan, as well as, of course, colleagues from... هغه یادونه وکړه چې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ناسته کې ژمنه کړې چې اروپایي ټولنه به افغان بزګرانو سره د کرنې او اقلیمي بدلون برخه کې 45 میلیونه یورو مرسته وکړي. The EU will continue to support... اروپایي اتحادیه به د خپلو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو شریکانو له لارې په افغانستان کې د ټولنو ملاتړ ته دوام ورکړي او د کرنې او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د خصوصي سکتور اړیکو ته به وده ورکړي. موږ اوس مهال په دې برخه کې د نویو پروژو لپاره 45 میلیونه یورو اضافي تخصیص پلان لرو. نوموړي په کنفرانس کې د افغانستان اوسني سیاسي، بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. هغه ویل چې په ټولیزه توګه د هېواد د وروستیو فرمانونو او لارښوونو په پایله کې چې حالات په کوم لور روان دي. هغه زیاته کړه چې موږ به تل د افغانستان خلکو سره ولاړ یو. I leave Afghanistan still deeply troubled with respect to the current humanitarian, political... په پایله کې زه د افغانستان د اوسني بشري، سیاسي، بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لرم او په ټولیزه توګه د هېواد د وروستیو فرمانونو او لارښوونو په پایله کې په ټولیز ډول د کوم لوري په لور روان ښکاري. زه لا هم د تړلو دروازو پر ځای په ښکیلتیا باور لرم او زه هیله لرم چې موږ وکولی شو داسې لارې چارې ولټوو چې د افغان ځوانانو او مسلکیانو ډېر متنوع غږونه په غونډو کې شامل کړو چیرې چې موږ د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث کوو. زموږ د خبرو اترو ټول اړخونو موږ ته مشوره راکړې چې په خپلو اړیکو او تعاملاتو کې اوږدمهاله لید ولرو. په داسې حال کې چې زه دې ته د یوې هوښیارې سپارښتنې په توګه ګورم. زه لا هم د ځینو مسلو د حل لپاره د بیړني اقدام اړتیا وینم، په ځانګړې توګه د حقیقي چارواکو لخوا، ترڅو اروپایي اتحادیه وکولی شي په خپل اوسني شکل او حجم کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. In particular by the de facto authorities for the EU to be able to continue its engagement. افغانستان ته د نیکولسن سفر په داسې حال کې کیږي چې افغانستان کې بیلابیلو برخو کې پراخو نړیوالو مرستو ته ضرورت دی. نیکولسن په وروستیو کې ډاډ ورکړ چې اروپایي ټولنه به تل د افغانانو ترڅنګ ولاړه وي.